پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی دي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بیا چې صحابه کرام پوښتنه ځینې کوي چې د الله پیغمبره د دې سوچ دا دی چې تکبر به دا وي چې ښه کالي واغونده ښه چمپلان په پښو کړه ځان برابر کړه دا به تکبر وي. د الله پیغمبر ورته وایي ان الله جمیل یحب الجمال. الله پاک جمیل دی ای افعاله جمیل یحب الجمال. الکبر بطور الحق وغمت الناس. د حق خبره چې درته وسوه هغه ردول دا تکبر دی. وغمت الناس خلکو ته په حقارت باندې کتل. قدرمنو مفتي صاحبانو دغه ځای د دوهمه نکته که ځان غټ درته معلوم سو ځان کمالداره درته معلوم سو او نورو ته چې بیا په حقارت باندې وکتل په دې ځای کې پوه سه چې بیا به متکبر یې. د دغه مسئلې کې به احتیاط کوئ. د مفتي په نامه باندې به ډېر نه سره غږېږئ. علم باید په سړي کې خشیت پیدا کړي، علم په سړي کې تواضع پیدا کړي، علم په سړي کې صحیح اعمال پیدا کړي، علم سړی خدمت ته متوجه کړي. دغه طرفو ته باید متوجه سي. انما یخشى الله من عباده العلماء. د دې هدف هم دا دی چې د علم ثمره باید خشیت د الله تعالی بیري. نو د تکبر نه اجتناب کول که د جاهل په ذهن کې درلی بیا ووایي چې دا پر ما باندې په دې خاطر بیا دی چې دی چې ګناه کوي سره د جهالت یې کوي. زه چې په ګناه مبتلا یم سره د علم مبتلا یم. یو څوک چې د ګناه ارتکاب کوي او په داسې حال کې جاهل دی هغه تر هغه جاهل ډېر بد دی چې ملا یې بیا ګناه کوي. که د عالم په ذهن کې درلی ځان غټ مه پربوله. شاید د ده سره داسې علم وي چې هغه ستا سره نه وي. نو قدرمنو فضلاو په دا مسله کې ډېر احتیاط پکار دی. کوم روایت چې مې ووایه د حضرت عمر مبارک روایت دی. پیغمبر علیه السلام وایي چې اسلام به ظاهر چې ښکاره به سي غالبه به سي. داسې حالت ته به ورسېږي چې خلک به په دریابو کې تجاران به په دریابو کې ځي ورځي. مطلب دا دی چې دومره امن به یې وچ ته به خلک اړتیا نه لري. خپل تجارتونه چې کوي هغه په دریابو کې کوي. او د اسلامي غازیانو آسونه به د جهاد په سنګرونو کې مصروف وي. ترقي د اسلام وي. خو بیا به یو قوم پیدا سي. هغه قوم به قرآن وایي خو د دې قوم به بیا دا خبرې من اقرأ منا من اعلم منا من افقه منا. تر موږ ښه کاري څوک دی، تر موږ ښه عالم څوک دی، تر ما ښه فقیه څوک دی. او بیا دا وایي چې دا په دې امت کې پیدا کېږي او دا چې دا د جهنم پیلوزی دی د جهنم اور به په دا خلکو باندې بلیږي. الله رب العالمین موږ تاسې داسې حالات څه وساتي.